او دغه جنگونو موږ ته معاشي او معاشرتي سونه نقصان راکو. نو جنگ چې کوم دی جنگ خو کله ګټه نه راوړي. جنگ خو کو د دوه زناورو ترمنځ او د انسانانو ترمنځ موږ سره یو اوپن لانون پای کې موږ چرګان ساتي او هغه چې څوک نه ویراله نه وي چې موږ ته ځای تنکړ چرګان هغه موږ چې کوم بابا پای راوړي موږ هغه لورکو نو هغه وی چې ما سره پنجره موږ نیک پنجره د پای کې راکو نو چرته ا بانګي چې کوم دی نه بل بانګي راغلی دی په جګه شین زمونږ چې کوم بانګي دغه نه پکې مخه ماته کړی ښه هغه چې خوراک نشي کولی او هغه بانګي چې هغه په 100 روپۍ خرڅ خو حالانکه دکاني چې کوم دی بازاري چرګو په 100 روپۍ هغه نه کیږي بالکل او وطني چې هغه خو ولې هغه د دغه یو ورځ مخکې جنگ کړی بالکل نو جنگ چې کوم دی قیمت د 2000 نه 100 روپۍ ته راوځي بالکل همداسې نو چې په دې علاقه کې جنگ کاروبار نه کیږي معشوم اگر چې هغه وخت کې سکولونه یا دا خدای دومره نه حکومتونه هغه معشوم نشتلې مدرسه نه کېده کاروبار نه کېده او بل چې د چا سونو جنگ چې نو هغه خو معیشت اقتصاد چې کوم دی لکه د خشاک سيزي نو موږ ته په دې علاقه کې چې موږ ګورو نو دا علاقه د پیرنګي په دور کې به کول پاتې ده یو څو منسوبونه چې هغه د دې سوات د سین چې کوم دی نو دغه د اماندري کوم پروجیکټ دی چې هغه د مردان او د 400 او ثوابي سیمه چې کوم دی هغه د زراعت قابلیت په باقي په دې علاقو کې خو چې د پنجابي پیرنګي د ورګوري نه غټول د جنگ او جدل او د کمپاینونو د